نقش وي په لیمه کې لکه میاشت چې په لوی بحر کې لیده شي هم ابرو یې د یار نقش وي په لیمه کې لکه میاشت چې په لوی بحر کې لیده شي او مشکین خال د پسرو لبو هسې زیب کا مشکین خال د پسرو لبو هسې زیب کا لکه مهر په مخزن د دورمرجانو په خزانه باندې لکه مهر په مخزن د دورمرجانو مشکین خال د پسرو لبو هسې زیب کا لکه مهر په مخزن د دورمرجانو او د حسین بابا براشو او وی چې لکه غشې به سپیره په خاورو لک شي لکه غشې به سپیره په خاورو لک شي د غرور په لینده ولې پورته لاړې لکه غشې به سپیره په خاورو لک شي د غرور په لینده ولې پورته لاړې او د سپرلي په دود نمناکې سترګې ګرځه د سپرلي په دود نمناکې سترګې ګرځه اهاړ مشه دوړه لړې غبار مکړه د سپرلي په دود نمناکې سترګې ګرځه اهاړ مشه اهاړ مشه دوړه لړې غبار مکړه بل شعر دی چې په تصویر د یار د شونډو مې زړه خوږ دی په تصویر د یار د شونډو مې زړه خوږ دی که سکل یې هرګز نه دی دغه قندمات دا چا شعر دی بابا حسین په تصویر د یار د شونډو مې زړه خوږ دی که سکل یې هرګز نه دی دغه قندمات دلته د تصویر نه تصور مراد ګرانو مینوالو سلامونه او نیکې پیرزونې وړاندې کوم زم اقبال حسین افکار او دا د ګنداره ټي وي د نن ادبي خبر سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم دا ملکن نن خصوصي تنقیدي اجلاس د ښاغلي بختیار خان صوبیدار صاحب په صدارت کې وشو د دې دستوري اجلاس نظامت ښاغلي بخروان عمر خیل صاحب څوک چې د دې تنظیم بانی غړی دی هغه په خپل او هم هغه د اجلاس ته خپل تحقیقي او تخلیقي تنقیدي مقاله د پښتو د شعر خاصیت او خصوصیات وړاندې کو ملګرو په دې بحث کو او دا یو ډېر ګټور تحقیقي زیار وګڼو او ښاغلي بخروان عمر خیل ته په دې هڅه باندې داد ورکړو وروسته یو غیر تنهي مشاعره وشوه په دې دستوره کې په دې دواړو نشستونو کې چې کوم ښاغلیو شرکت وکړو په هغې کې پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر محمد ظهور حضرت خان راهی انورزاده انجان علي محمد سحر برهان الدین برهان سیف الله خان نور محمد او اسلم سالک گوهر علي گوهر ګډون وکړو د دستوره د غونډه ونې د ملکن ونې اجلاسو په دې د هر د جمعې په ورځ تقریبا مازدیګر 3 بجې یا 3:30 بجې دي د ملکن په دفتر بټخیله بازار کې منعقد کوي او دی ملکن پکې وخت په وخت کې دی اجلاسونه هم کوي او بیا په یو خاص موضوع باندې ځینې شخصیتونو ته هغې موضوع ورکړي او هغې په هغه موضوع باندې مقاله ولیکي مقاله وړاندې کړي اجلاس ته او په هغه اجلاس کې بیا په هغې هم هر یو سړی خپل نظر وړاندې کړي او تنقیدي جایزه یې واخیستې شي او هغې ته چېرې هغه هر یو بنده په خپل د علم پوهې مطابق بحث وکړي او دغه شانتې بیا ورسره مشاعره وشي په هغې کې زلمي شاعران وي او استادان شاعران وي هغې خپل کلامونه واورئ زیات وخت دی چې کوم دی نو
زلمو ته ورکړي. دا د دې تنظیم چې کوم دی نو یو ښه په زړه پورې کار دی چې دی کوي او ژوندي دې وي مل ملکڼ او د هغې ملګري. ډېره ډېره مننه.